په عمومي سطح باندې په تمام انسانیت کې مشوره کول دا څومره عظیم حیثیت لري او د څومره سترو اشخاصو د کامیابۍ سبب ګرځېدلې ده او خاص کر بیا د طریقت په کور کې د تصوف په کور کې د تزکیې په کور کې بیا مشوره د لاس د لکړې حیثیت لري کما نما او کما ګټه چې په لکړه باندې انسان ته حاصلېږي په مشوره باندې تر دې ډېر حاصلېږي نو د طریقت په باب باندې د صوفي دپاره د سالک دپاره د مرید دپاره مشوره کول په هغه کارو کې چې هغه کارونه تقریبا منسوسي دي او یا خو منسوسي وي دوه طرفه نصوص موجود وي په هغه کارو کې مشوره کول افضل عمل دی ځکه حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي هیڅوک هم دومره ډېر نه دي لیدلي چې دومره ډېر مشوره وکړي تر رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ملګرو تېره دا وجه د صحابو د کامیابۍ ده چې یو کار هم د محبوب صلی الله علیه وسلم بې مشورې نه کوي او علامه محمد ایوب بشاوي رحمه الله مجموع الرسائل جوړ کړی دی او رساله پکې دا جوړه کړې ده تبيين المسألة في تحسين المشورة يو عنوان اور باندې نقل کړی دی علامه ابن جوزی مدارج کی د مشورې په باب باندې مزین تحقیق کړی دی خدا شاغه خواته لاړ شو بیا په موضوع تولانی سي خالص د مولانا محمد ایوب بشاوي رحمه الله او څه تحقیق برانه تلکو مولانا محمد ایوب بشاوي رحمه الله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب الجلال نبی او رسول او بهترین پیغمبر د دې دومره کمالات سره سره بیا هم رب العالمین مأمور کړی دی په مشوره باندې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غزا ته ځي د احد په غزا کې د صحابه سره مشوره کوي او صحابه ورته مشوره ورکوي او دارنګه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یهود او نصارا هم مأمور په دې وه چې هغه مشوره وکړي په خپلو کې او په خپل منځ کې سره کښېني او د یو مشر په صفت باندې د یو چا سره مشوره وکړي کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې طیبې ته راځي زاد الله شرفا وعلى صاحبها الف صلاه وتحيه وسلام رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر راتګ توبه لږ مخته د مدینه منورې انصار سره راټولېږي او مشوره کوي د مشورې کور یې د حضرت ایوب انصاري صاحب کور وټاکي چې د ده په کور کې به مشوره کوو دا چې رسول عربي صلی الله علیه وسلم راځي د ده په باب باندې موږ تاسې کم طریقې کار لرو او د ده سره به کومه معامله کول پکار وي هغه د هغه مشورې برکت شو چې د حضرت ایوب انصاري په کور کې اتفاق ته ټول ورسېدل مشران چې موږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوو او د ده سره به اسلام راوړو او د ده به انصار او معاونین وي رب العالمین پر مشوره باندې دومره برکت مرتب کوي